شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. لکه څنګه چې نور تازه میوجات د انسان روغتیا ته ګټه رسوي، همدارنګه ګیلاس یا الوبالو هم چې د انسان روغتیا ته ډیره زیاته ګټه لري. په ګیلاسو کې چې د وټامینونه دي، منرالونه دي او همدارنګه د میکروب ضد توکي پکې چې په بدن کې د مختلفو میکروبونو مخنیوی کوي. په ګیلاسو کې د میلاتونین په نامه توکی دی کوم چې خوب منظم کوي. هر هغه څوک چې خوب په غیر منظم ډول لري نو د ګیلاسو څخه د ګټه پورته کوي. په ګیلاسو کې د انتوسیانین او همدارنګه د کویرسیتین په نامه توکي دي کوم چې د بندونو د ناروغیو مخنیوی کوي، لکه د بیلګې په ډول روماتیزم او همدارنګه نورو بندونو ناروغۍ چې په هغې کې بندونه درد کوي. په ګیلاسو کې د لایکوپین په نامه توکی دی کوم چې په رګونو کې د غوړ د راجمع کېدو مخنیوی کوي. په دې شکل باندې د زړه د حملې او همدارنګه د مغزي سکتې یا حملې شونتیا یا امکان چې دی دا کموي. همدارنګه ګیلاس چې دی وینې ته بوره د بورې جذب په قراره کوي او په دې شکل باندې په وینه کې شکر نورمال ساتي. یعنې د شکر ناروغان د دغه تازه میوې څخه ګټه پورته کولی شي، ځکه د شکر په کنټرول کې ورسره مرسته کولی شي. همدارنګه په ګیلاس کې د بلشتو په نامه یو توکی دی کوم چې د کولمو معدې حرکات زیاتوي او پایله کې چې د قبضیت د منځه وړي. د دې ترڅنګ په ګیلاسو کې چې د منرالونه هم شته لکه سودیم، پوتاشیم، مګنیزیم، کلسیم کوم چې د وینې فشار نورمال ساتي، په زړه باندې بوج کمیږي، همدارنګه اعصاب قوي کوي او د انسان حافظه بیا قوي وي، پوستکي د ناروغیو مخنیوی کوي او د سترګو لید زیاتوي او نورې ډېرې زیاتې ګټې هم لري. په ورځ کې د 15 ګیلاسو د خوړلو سپارښتنه شوې ده. نو د ګیلاسو او د نورو میوو په وخت کې د خپل هیواد د میوو څخه ګټه پورته کوي. یو خوا به د خپلو هیوادوالو او د خپل هیواد اقتصاد ته ګټه ورسوي او د بلې خوا نه به خپلې روغتیا ته ګټه ورسوي. یو بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسې اجازت غواړم، ستاسې د بشپړې روغتیا په